په آر کې بیا ولې غونډه ترسره شوه ولسمشر غني له امرالله صالح څه وغوښتل او امرالله صالح څه وویل هیله دا ویډیو تر پایه وګورئ. قدرمنو کتونکو سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. مخکې له دې چې پوره ویډیو وګورئ سبسکرایب کړئ. د جمهور رئیس غني په مشرۍ د وسلوال پوځ اعلی سرقمندانۍ غونډه جوړه شوه. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ د وسلوال پوځ اعلی سرقمندانۍ غونډې پرون مازدیګر د هیواد د عمومي امنیتي وضعیت او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د احضاراتو د کچې په اړه بحث او خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې په آر کې د ویډیو کنفرانس له لارې ترسره شوه، په پیل کې د امنیتي او دفاعي ارګانونو مسؤلینو د هیواد په کچه د امنیتي وضعیت او د بریدونو د زیاتوالي په اړه خپل راپور وړاندې کړ. غونډې ته د افغانستان لوی درستي ستر جنرال بسم الله وزیري، د افغان ملي اردو د تحرکاتو او احضاراتو د کچې فعالیتونو، د دښمن د بریدونو د دفع او شنډولو او دغه راز دښمن ته د اوښتو تلفاتو په اړه هر اړخیز معلومات ورکړل. همداراز د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست سرپرست احمد ضیا سراج وویل د ملي امنیت منصوبینو یوه تروریستي ډله چې کابل کې پر یو روغتون او جومات د خونړیو بریدونو پلان درلود نیولې او دا مهال ترې څېړنې کیږي. وروسته د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح د امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو کورنیو ته د پر وخت رسیدګۍ ټینګار وکړ او ویې ویل دا کار باید د امنیتي ارګانونو د پلان عمده برخه واوسي. د جمهوري ریاست لومړي مرستیال ټینګار وکړ جرمونو سره د مبارزې په اړه ملي پولیس باید د هیواد په ښارونو او بېلابېلو سیمو کې خپل فعالیت زیات کړي تر څو د جرمونو کچه راټیټه او خلک د ملي پولیسو له کړنو راضي شي. ښاغلي صالح د امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو د ترسره کولو او د دښمن د بریدونو پلانونو د شنډولو په اړه هم خپل نظریات د غونډې له ګډونوالو سره شریک کړل او ویې ویل امنیتي او دفاعي ځواکونه باید د دښمن له هر ډول خوځښت څخه آګاه واوسي. د جمهوري ریاست دویم مرستیال استاد محمد سرور دانش وویل د تیر په پرتله په تیرو 2 میاشتو کې تاوتریخوالی زیات شوی چې دغه کار د خلکو پر روحي منفي اغېز کړی. په داسې حال کې چې ټولو له تاوتریخوالي څخه د پاک او سولیز افغانستان هیله لرله، نوموړي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وغوښتل چې د دښمن د بریدونو او پلانونو د شنډولو پر مهال د ځان او خلکو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. جمهور رئیس غني د یادو راپورونو له اورېدو وروسته له ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو مننه وکړه چې د دښمن د بریدونو پر وړاندې د خپلو خلکو ساتنه کوي. هغه د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټولو شهیدانو ته د فردوس جنات د دعا پر مهال اړوندو ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د دغو ځواکونو د شهیدانو کورنیو او ټپیانو ته دې پر وخت رسیدګي وشي. د هیواد جمهور رئیس له امنیتي او دفاعي ځواکونو وغوښتل چې د خلکو د خوندیتوب په موخه د هیواد په کچه منظم امنیتي او دفاعي پلانونه عملي کړي، آسیب پذیري سیمې دې وپېژندل شي او د لویو لارو او خلکو امنیت دې تامین شي. جمهور رئیس غني په ټینګار وویل د افغانستان حکومت امنیت ته د یوې جدي موضوع په توګه ارزښت ورکوي او د ولایتونو او ولسوالیو په کچه دا ډیره مهمه ده چې د مسؤلو اشخاصو د ګمارنې پر مهال د هغوی وړتیا او مسلکیتوب ته زیاته پاملرنه وشي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس اړوندو ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د علماو، قضایي څارنوالانو او منتفذینو د امنیت د تامین په اړه دې لا زیاتې هڅې وکړي، د دښمن له لوري د ترور او قتلونو مخنیوی دې وکړي. جمهور رئیس غني په ښارونو کې د جرمونو د کچې راټیټولو په اړه د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح ته لارښوونه وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره د یوې منظمې برنامې په چوکاټ کې کار وکړي تر څو زموږ ولسونه د آرامۍ په فضا کې ژوند وکړي. د غونډې په پای کې د هیواد جمهور رئیس وویل امنیتي مسایل د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه دي او د دولت د رهبرۍ تمرکز د خلکو پر امنیت دی. د ویډیو تر پای لیدلو مو مننه، لایک کړئ، خپلو دوستانو سره شریک کړئ او زموږ د چینل سبسکرایب